ماشوم ستاسو نوم دی ګلان ها دا وړوکی راغلی دی ما خو ډېر نه دی اورېدی خو دنه به یو څه شعرونه ړومبې شروعات کې د ده نه واورو ښه راشه ګله بسم الله الرحمن الرحیم غزل دی چې یار میں جفاکار دے خو بس وقت میں دے یار میں جفاکار دے خو بس وقت میں دے مرگ تا میں تیار دے خو بس وقت میں دے ماتے نہ سوال تا میں نکڑے وہ کڑے انکار دے خو بس وقت میں دے سمچے دما حامت بھی ونی وم سمچے دما حامت بھی ونی وم یار کڑے ہزار دے خو بس وقت میں دے درمان سے زلک پاڑو تے نخپل ځان ساتم زلک پاڑو تے نخپل ځان ساتم او چک لګوي مار دے خو بس وخت مې دیو نن یې په خندا خندا کې ویلې دی دا بخار دے خو بس وخت مې دیو څوک به نه مني خو وینم چې خر خوا ډېره شوه څوک به نه مني خو وینم چې خر خوا ډېره شوه او بې حیایي زمونږ په ملک نن سبا ډېره شوه چرته د خدای د لورې مونږ باندې غضب را نشي او ځکه چې هر خوا د ګناه پسې ګناه ډېره شوه دلته د نوم دپاره هر سړی ښېګړې کوي دلته د نوم دپاره هر سړی ښېګړې کوي او اخلاص دې ختم شو په هر چا کې ریا ډېره شوه عاجز صاحب زه تش په نوم باندې ژوندی یم نور پخوا مړ یمه زه تش په نوم باندې ژوندی یم نور پخوا مړ یمه او چې زندګي مې په یو چا پسې دبا ډېره شوه د نن سبا رواج دستور ته سړی چېرته رسي د نن سبا رواج دستور ته سړی چېرته رسي او ځکه مشکل د نکاح فرض انا ډېره شوه او داسې ښکارېږي یار د مخ نه زلفې واړولې داسې ښکارېږي یار د مخ نه زلفې واړولې او چې توره شپه سبا کېدو کې شوه رڼا ډېره شوه او هغه اوس چېرته د غریب سړي یاري قبلوي درمان صاحب هغه اوس چېرته د غریب سړي یاري قبلوي او هغه اوس خان د هغه دنیا ډېره شوه او ته چې زمان بېلېدې نو تا ته څه پته وه ته چې زمانه بېلېدې نو تا ته څه پته وه باور دې وشه چې په زړه سخته زما ډېره شوه نه ایمان پېژني نه دین او نه مذهب پیژني نه ایمان پیژني نه دین او نه مذهب پیژني او دا خود غرض خلک صرف خپل مطلب پیژني دلته تپوس خو د عمل انسانیت مه کوه او دلته خو خلک یا پیسه او یا نسب پیژني او چې د مکتب په ځای مطلب لولي ګیلتې څه ده چې د مکتب په ځای مطلب لولي ګیلتې څه ده او کتاب لوستل کاغه هغوی ده چې مکتب پیژني ډېر بېادبه بدتمیزه خود غرضه ډېر بې ادبه بدتمیزه خود غرضه خلک او چېرته چې ډب وي نو بیا هلته بې ادب پېژني او همدرده مه کوه ګیلې د اوسني اولاد نه همدرده مه کوه ګیلې د اوسني اولاد نه او دا نوی نسل په ګډه مین د کلب پېژني او ډېره